هغه به بیا د اختر ورځ وي چې تر یاره ورځم او چې تر یاره ورځم چې د جانان تر مدینه زرغون مزار ورځم زرغون مزار. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د لوی اختر په مناسبت چې مو کم درسونه را پیل کړي و او د لوی اختر په ورځو کې تر ټولو مهم عمل چې زیاتې مسائل یې لرلې د قرباني مسله وه، نو نننی درس مو دې ته ځانګړی کړی دی چې د قرباني اړوند مستحبات او آداب څه دي. معزز ورونو، څوک چې قرباني کوي مستحبه طریقه دا ده چې سهار لمونځ وکړي، د سهار څخه شروع هېڅ دې نه خوري، د سهار لمونځ چې وکړي بیا ولاړې عیدګاه ته، د عیدګاه څخه چې راغلي او خپله قرباني یې حلاله کړل، خپله قرباني یې ذبح کړل، اول خوراک د دغه اضحیې څخه وکړي و دې کار ته امساک وایي. زموږ عام خلک یې روژه بولي، خو روژه دا نه ده، دې ته امساک وایي. د لوی اختر په ورځ باندې د سهاره څه خوراک نه کول، بیا چې قرباني څوک ذبحه کړي د خپلې قربانۍ څخه خوراک کول، او لومړی د قربانۍ د حیوان څخه د اینې خوراک کول غوره او مستحب کار دی، ځکه په ځینو روایاتو کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه دغه د اینې خوراک ثابت دی. او که څوک قرباني نه کوي، د لمانځه مخکې شی ونه خوري، او کله چې لمونځ وکړي د لمانځه وروسته بیا خوراک وکړي. او کله چې یو څوک قرباني کوي خپله یې ذبحه کوي یا یو بل وکیل ور ذبحه کوي، نو دی ورته ولاړې دغه دعا دی وایي: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بیا به بسم الله او الله اکبر ووایاست او حیوان به ذبحه کړي. تر ذبح وروسته دې دا دعا ووایي: اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك إبراهيم عليه السلام. بیا به دا دعا ووایاست. خو دا خبره دې یادوي چې دغه مسله فتاوای محمودیې را نقل کړې ده 18 جلد صفحه 488 کې، چې دا دعا به تر بسم الله یو څه مخکې او یا یو څه وروسته وایه، یو ځای به یې نه ورسره وایه. بله مسله دا ده کله چې څو نفره په یوه حیوان کې شریک وي، نو که چیرې ټول شریکان موجود وي ښه کار دی، او که چیرې نه وي ضروري نه دی، فقط اجازه ورکول کافي دی. که خپله هغه کس حاضر نه وي یا دا اووه کسان اووه سره حاضر نه وي، ټولو یو وکیل ته اجازه ورکړي صحیح دی. او بله مسله دا ده چې د قربانۍ دپاره حیوان ښه چاغول او ښه پالل دا مستحب کار دی. همدا ډول دا خبره دې یاده وي چې د حیوان د ذبحه کولو یا حلالولو په وخت کې یې مخ و قبلې ته کول مؤکد سنت دی، او پرته له عذره څخه یې مخ بل طرف ته کول مکروه دی. او دا مسله را نقل کړې ده فتاوای حقانیې جلد 6 صفحه 480 به حواله امداد الاحکام صفحه 190 او همدا ډول فتاوای محمودیه جلد 18 صفحه 490. بله خبره دا ده چې تر حلالولو یا ذبحه کولو مخکې حیوان ته اوبه او خواړه ورکول کیږي. وږی تږی ساتل مکروه او ښه کار نه دی، او کم ځای ته چې په کم ځای کې چې ذبحه کوئ هغه ځای ته په زور ورکشول مکروه دی. یعنې ښه په اسانۍ په الفت سره باید بوتلل سي، بې ځایه سختي ورسره ونه کړل سي، مثلا په پښو کشول، غورځول، او همدا ډول پر راسته طرف باندې مخ پر قبله باندې پرې ایستل سي. درې پښې ونیول سي. تیاره چاړه باید په کار واچول سي، په پڅه چاړه یې حلالول مکروه دي. چاړه باید د حیوان په مخ کې تیاره نه کړل سي، بلکې کوم پټ ځای تیاره کړل سي، او یا هم د حیوان تر راپرېستلو مخکې تیاره کول
چې دی یې پرېیستلی او دی یې تېره کوي دا مناسب نه دي. او همدا ډول د یوه حیوان ذبحه کول د بل حیوان په مخ کې مکروه دي او کله چې پرېیستل سو باید فورا حلال کړل سي، ځنډول یې مکروه دي. په سختۍ سره د حیوان حلالول چې بیخي سر یې پرېیسي او یا حرام مغز ته چاړه ورسېږي مکروه دي. د غاړې لوړ طرف حلالول مکروه یعنی منع دي، ځکه چې حیوان ته تر اړتیا زیات تکلیف رسېږي. او تر حلالولو وروسته چې دا حیوان لا سوړ سوی نه یعنی دا چې دا ساه یې وتلې نه حرکت کې سر یې ځین پرې کول او یا څرمن ځینې ایستل مکروه دي. دا د لوی اختر د پاره نه بلکې د تمام حیوانانو د ذبح په وخت کې دغه آداب په نظر کې نیول پکار دي. او دا خبره دې یاده وي چې د اوښ د حلالولو سنت طریقه دا ده چې د ولاړې په حالت کې د مخ چپه پښه ور وتړي یعنی ګونډه یې کړي او په دې همدې حالت کې نحر وکړي. او نحر دې ته ویل کېږي چې دا د دې اوښ غاړه خو اوږده ده، د دې ځګر سره نږدې دلته یو ځای دی چې دا ټول ښه رګونه یې پکښې یو ځای سوي دي، دلته یې دغه رګونه پرې کړل سي. او که چا د پرېوتو په حالت کې حلال کې هم څه مشکل نشته. او د حلالول په وخت کې که چا قصدن د الله نوم پرېښودی هغه حیوان مردار دی، که په ایره پاته سو بیا څه مشکل نشته. او همدا ډول که څوک حیوان فوق العقده حلال کړي یعنی دا زموږ خلک چې ورته غوټو وایي نو خوراک یې څه مشکل نشته، ذبح او خوراک یې صحیح دي چې هغه شارګونه یې پرېسي. او دا خبره دې یاده وي چې دا ذبح کول دوه ډوله دي، یو اغتراري دي او بل اختیاري دي. اغتراري ذبح هغه ده چې د کوم عذر له کبله د حلالولو پر ځای غاړه باندې د حلالولو قدرت پیدا نه کړي. مثلا کوم حیوان تر دیوال لاندې سوی وي، په خېټه کې مشتې وي او یا څاته لوېدلی او په رایستلو کې د مړینې ویره وي او داسې نور. په دې صورت کې چې د حیوان د بدن په هره برخه کې زخمی کړل سي او وینه یې ویستل سي جایز دي. اختیاري ذبح هغه ده چې د حلالولو پر ځای د حلالولو قدرت وي یعنی شارګونه یې پرې کېدلی سي او د سی قول مطابق ټول حلق د حلالولو ځای دی، که هغه پورته لورې وي او که کښته یا منځنۍ برخه وي نو بیا به د حلالولو پر ځای باندې حلالول کېږي. او که د کوم حیوان د حلالولو په وخت کې بیل سي دا کار مکروه دی، یعنی دا سر یې ځینې بیل سو خو د غوښې خوړل یې روا دي ان چې مکروه لا هم نه دي. او دا خبره دې یاده وي که څوک د قربانۍ لپاره حیوان واخلي او د هغه پټیانو کې شیدې وي نو شیدې یې لوشل او استعمالول مکروه دي. او که چیرې د قربانۍ کولو وخت لیرې و نو شیدې دې لوشي او خیرات یې کړي. د قربانۍ د حیوان وړۍ تر حلالولو مخکې استعمالول مکروه دي او که چیرې چا پرې کړي وي نو صدقه کول یې واجب دي. او له حلالولو وروسته په خپله وړۍ استعمالولی سي. که چیرې دوه کسان د قربانۍ په حیوان کې غلط سي او یو د بل حیوان قرباني کړي یعنی هر کس د خپل حیوان پر ځای د بل کس حیوان قرباني کړي د دواړو قرباني صحیح ده. دغه مسله رانقل کړې ده ردی موتار جلد 6 صفحه 390. که څوک خپله قرباني کوم بل ځای ته لیږي او هلته یې بل څوک د ده لپاره حلاله کړي صحیح ده. او همدا خبره دې یاده وي که د چا څخه د څو کلونو قربانۍ پاته سوي وي او اوس یې قضا راوړل غواړي نو طریقه یې دا ده چې د څومرو کلونو قربانۍ چې ورڅخه پاته سوي د هر کال د قربانۍ قیمت یې پر فقیرانو او مسکینانو صدقه کړي او له الله عز وجل څخه دې د ګناه مغفرت هم وغواړي، ځکه چې بیا تر دې وخت تیر سي پسه حلالول کار نه کوي، بس صرف صدقه خیراتول. او که د قربانۍ وخت تیر سو او قربانۍ یې ونه کړه او هغه د قربانۍ لپاره واخیستل سوی حیوان ژوندی پاتو او موجود و نو همداسې د ژوندی صدقه کړي. او بله خبره دا ده د قربانۍ د حیوان هډوکي خرڅول جواز نه لري او که چا خرڅ کړل هغه پیسې پر مسکینانو باندې خیراتوي. او همدا ډول یو مسله سته، هغه مسله دا ده چې کله کله یو سړی په پاکستان کې اوسي او بل ورور یې دلته په افغانستان کې وي، حال راواستوي چې زما لپاره قرباني وکړه. کله چې حال راواستوي نو دلته مثلا د جمعې په ورځ اختر دی، په پاکستان کې د شنبې په ورځ اختر دی، نو یو ورځ خو فرق شته
نو اوس به څنګه کوي؟ که د جمعې په ورځ اخترۍ دلته دی وکړي د هغه پاکستاني ورور دپاره، نو د هغو خو اختر لا نه دی، تر اختر مخکې پسه حلال شو. نو په دې صورت کې مسله دا ده چې دغه د افغانستان کس د هغه پاکستاني ورور دپاره د افغانستان په اختر هم اخترۍ کولی سي، ځکه هغه ځای فقهاو معتبر بللی دی چې چیرې قرباني لکه د شار او د سارا ده. دغه قول علماو ښه بللی. دا د قربانۍ اړونده ځینې مختلفې مسایلې وې، د ذبحې اړونده. انشاءالله په راتلونکي درس کې به د تکبیرات التشریق په اړه باندې که څه مسایل وه هغه به تر بحث لاندې ونیسو، او همدا ډول د لوی اختر د لمانځه طریقه هغه به تر بحث لاندې ونیسو. خو دا هر څه به د الله په توفیق باندې کیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. مدینه زرغون مزار ورزان، زرغون مزار ورزان، هغه به بیا د اختر ورځ وي چې تر یاره ورځم، او چې تر یاره ورځم، چې د جانان تر مدینه زرغون مزار ورزان، زرغون